امیر المؤمنین چې زه یې پیژنم. لومړی برخه. لبیک امیرنا لبیک شیخ هبت الله لبیک سلشکر یو لشکر مشکلر یو کبر تمو یست رهبر لبیک امیرنا لبیک شیخ هبت الله لبیک سلشکر یو لشکر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، د فکري جوړښت درنو ګډونوالو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان مو د یوې ډېرې مهمې او ځانګړې خپرونې کوربتوب کوم. دا خپرونه ځکه مهمه ده چې د دې ولس هر وګړی او د دې نظام هر سپاهي، عسکر، وزیر، رئیس، مامور، هر وګړی باید د خپل امیر المؤمنین په اړه معلومات ولري چې څنګه شخصیت او څه کردار یې دی. دا د دې نظام او د دې مظلوم ولس لپاره تر ټولو مهمه خپرونه ده، تر څو تر هر وګړي ورسیږي او خپل امیر المؤمنین وپیژني. د خپرونې درنو او قدرمن اوریدونکو، موږ ته دعاګانې کوئ چې الله رب العزت توفیق راکړي چې دا خپرونه پوره له تاسو سره شریکه کړو. د خپرونې لیکوال مهاجر پراهي، د اطلاعات او کلتور وزارت نشریاتي معین او د هرات مرستیال والی دی. ویان محسن احسان، نشرونکې اداره فکري جوړښت خپرونې اداره ده. راځو په خپرونه شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین چې زه یې پیژنم. لومړی برخه. زه نه کوم چاپلوس او نه هم کوم متملق لیکوال یم چې د چا د خوښیو یا خفه کولو لپاره دا لیکنه کوم، بلکې دا مې خپل د کمزوري ذهن لید او برداشت دی. که مې حقیقت لیکلی و الله لرې دی، ستاینې وي، او که مې ناسم لیکلی و الله دې راته سمه لار وښیي. هو، زه د داسې یوه شخص په توګه د اسلامي امارت د قضیاو په اړه خپل ان څرګندوم چې کابو د عمر 2 برخې مې په دې سپېڅلي سب کې پوره شوي. د دې سب امارت منافع راته په سرګونه ځلې تر خپل شخصي ګټو لومړیتوب لري. ما د خپل خدای سره عهد کړی چې هیڅکله به په دې مقدس سب کې هغه کړنه نه کوم چې د دې سب له علیا اهدافو سره په ټکر کې وي. کابو 12 کلونه وشوه چې د اسلامي امارت له اوسني زعیم حفظه الله له شخصیت سره اشنا شوی یم، او د ویناوې مې په جلسو، مجلسونو او مخامخ ناستو کې اورېدلې. دا چې د څه ډول شخصیت لري، مفکوره او لیدلوری یې څه دی، د حکومتولۍ په اړه طرز تفکر څه دی، ولس او ملت ته په کومه سترګه ګوري، د بیت المال سره چلند څنګه دی، تقوا، دینداري او دیانت یې په کومه کچه کې دی، او داسې نورې پوښتنې. هڅه به وکړم تر څو دې او نورو سوالونو ته ځواب ووایم. لږ به مخکې ولاړ سم کله چې د اسلامي امارت د بنسټګر او لومړي زعیم مولا محمد عمر مجاهد نور الله مرقده د وفات خبر رسمن خپور او د ځای ناستې د ټاکلو لپاره د لاشودې شورا لخوا مجلسونه او غونډې پیل سوې، او په پایله کې شهید مولا اختر محمد منصور تقبله الله د امیر المؤمنین په توګه انتخاب او بیعت ورسره وشو. د دې ټاکنې سره سم نوي فتنو سر راپورته کړ. د داعش ډلې څرګندېدل او نور اختلافات هغه څه وو چې د مجاهدینو ترمنځ سخت تشویش او پریشاني خپره کړل. زه خپله دومره سرابداله وم او پر ځان وډار سوم چې هسې نه اعصاب له لاسه ورکړم. یوازې مې زړه ته په دې ډاډ ورکوه چې دا سپېڅلی سب چې د لسګونو زرو حافظانو، تنکیو ځوانانو او استشهادي مجاهدینو وینې پرې توی شوي هېڅکله به یې الله تعالی نه ضایع کوي. که څه هم منصور صاحب شهید یو متدبر، له حالاتو او سیاست سره پوره بلد شخصیت و، او تر ډېره حده وتوانید چې حالات کنټرول کې واخلي، خو بیا هم لویې ستونزې او مشکلات پر ځای پاتې وو. د منصور صاحب له دردناک شهادت وروسته چې کله د رهبري شورا په فیصله شیخ هبت الله اخوندزاده حفظه الله د زعامت لپاره غوره او بیعت ورسره وشو، 4 لوی ننګونې مخې ته پرتې وې. لومړی د اسلامي امارت د سب وحدت او بیا انسجام، دویم د داعش د فتنې په وړاندې کوټلې او رغنده مبارزه، دریم په قطر کې د امریکایي لور سره د مذاکراتي بهیر چارې، څلورم د اشغال په خلاف د جهادي چارو پیاوړتیا او ګړندي کول. که د سب د وحدت په برخه کې منصفانه نظر وکړل شي نو په ډاډ سره ویلی سو چې شیخ صاحب حفظه الله په دې برخه کې فوق العاده کار وکړ. حتی داسې کسان یې پخلا کړل چې د اسلامي امارت له سقوط او د اشغال له پیل نه ناراضه او له سپه وتلي وو. همداشان هغه خلک چې د منصور صاحب تقبله الله د زعامت په وړاندې ملاحظات لرل، هغه هم ټول راخپل کړل. د داعش په اړه د علماو نه تر نظر اخیستلو وروسته جدي اقدامات وکړل. د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان نه د دوی د شړلو لپاره د جنوب نه د شهید مزمل او پیر آغا شهید تر سرپرستۍ لاندې منظم
قطاعات ولېږل. د داعش ریښې او سرچینې یې په دې سیمه کې وچې کړې دي. په قطر کې د امریکایي لوري سره د مذاکراتو جریان داسې رهبري کړ چې د شریعت او خپل ملت ټولې غوښتنې د تړون په متن کې ځای پر ځای او په مقابل لوري یې ومنلې. په دې متن کې هیڅ داسې توري او کلمه نشته چې زموږ د راتلونکو نسلونو لپاره عار او د پیغور لامل وګرځېږي او یا زموږ د هیواد د علیا منافعو پر خلاف وي. څلورمه برخه چې د اشغالګرو او کابل ادارې د عسکرو په وړاندې علمي او مصلحت جهاد او عملیاتونه وه هم په ډیره ښه توګه تنظیم او رهبري کړل. په جګړو کې د ولسي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره لازم تصامیم ونیول شول. د زخمیانو او جګړې د قربانیانو د پالنې او تداوی لپاره هم پیاوړي او اغیزناک اقدامات ترسره شول. او تر ټولو مهمه لا دا ده چې د دعوت ارشاد جلب جذب پروسه ډیره ګړندۍ شول او د دښمن له صفه لوی او کلي اشخاص رجلا او خپل عادي ژوند یې پیل کړ. لبیک سلشکر یو لشکر مشکلر یو کبر تمو یست رهبر تمو امام جهادی پیر تیز مرزعم سالار مر یو سر تیر استا قربان یستا هر امر تا تیار تمو امام جهادی پیر تیز مرزعم سالار مر یو سر تیر استا قربان یستا هر امر تا تیار. لبیک امیرنا لبیک شیخ هبت الله لبیک سلشکر یو لشکر مشکلر یو کبر تمو یست رهبر لبیک امیرنا